سلام علیکم درنو او د قدرور دوستانو، زه عبدالباسط صالحي یم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د الکترونیکي تذکرو لپاره د فورمي ډکول په آفلاین بڼه په خپل کور کې په خپل کمپیوټر کې په ډیره ساده او دقیقه توګه بیان کړم. نو زما سره اوسئ، ویډیو تر پایه وګورئ، خو د هر څه نه مخکې زموږ د ملاتړ او د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سابسکرایب او د زنګ بټن کیکاږئ، تر څو زموږ د نوي ویډیو د اپلود سره سم تاسو ته خبرتیا درشي. درنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د الکترونیکي تذکرو لپاره د فورمي ډکول په عملي توګه کار کوم، تر څو تاسو وکولای شئ په ډیره ساده او دقیقه توګه بدون لدینه چې تاسو لاړ شئ عکاسۍ ته یا انټرنیټ کلب ته په یوه فورمه تقریبا 100 افغانۍ مصرف کړئ، تاسو وکولای شئ په خپل کور کې په خپل کمپیوټر کې دا فورمي په ډیره سادهګۍ او اسانۍ سره ډک کړئ. نو زما سره اوسئ، ویډیو ضرور تر پایه وګورئ او ځو د الکترونیکي تذکرو د فورمي ډکولو طرف ته. درنو دوستانو، د الکترونیکي تذکرو ته د نوم لیکنې لپاره موږ د هغې د فورمو سافت اړتیا لرو چې تاسو کولی شئ د انټرنیټ ته ډاونلوډ کړئ، او که چیرې تاسو بیا هم ونه شوئ چې هغه پیدا کړئ، تاسو کولی شئ د دې ویډیو د کومنټ یا نظر په برخه کې ماته خپل د واتساپ شمارې پرېږدئ، زه به انشاءالله تعالی ستاسو شمارې ته در ولیکم. نو درنو دوستانو، اوس نو ځو په عملي توګه په دې کار کوو چې څنګه کولی شو موږ لومړی فامیلي فورمه او ورپسې بیا انفرادي فورمه ډکه کړو. نو زما سره اوسئ، ویډیو ضرور تر پایه وګورئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ او کومنټ پرې ورکړئ، ستاسو د نیکو نظریاتو په هیله. زه لومړی ځم فامیلي فورمه وځم، خو یوه مهمه خبر دې ځای کې ده چې زیاتره دوستان کله چې دوی د فورمې وازوي، دی که پی ډي اف سره تاسو وضع کړئ، په هغې کې نشئ کولی داخل د فورمه کې لیکل وکړئ، یا کېدای شي لیکل وکړئ خو فارسي لیکل نشئ پکې کولی. د دې لپاره تاسو باید اډوب اکروبات ریډر ډي سي چې زیاتره د وینډوز په سیډیانو کې هم وي، تاسو دا انسټال کړئ. تاسو بیا کولی شئ په ډېره سادهګۍ او په ډېره اسانۍ سره په دې کې لیکنه وکړئ. زه ځم اوس لومړی فامیلي فورمه وځوم. درنو دوستانو، دا د فامیلي فورمې شکل دی. په دې ځای کې اړین ټکي وایي. اړین ټکو کې لومړی دا وایي چې د کورنۍ مشر باید په دې فورمه کې لومړی خپل معلومات او بیا د کورنۍ د نورو غړو معلومات ولیکي. او دوهمه بخش کې وایي که چیرې د کورنۍ مشر متأهل وي، هغه به د خپل معلومات او د خپلې میرمنې د خپلو ماشومانو معلومات په پکې لیکي. او که چیرې د کورنۍ مشر مجرد وي، هغه به خپل معلومات د خپل پلار، مور، خور، ورور د دوی معلومات ولیکي. یوه مهمه خبر دا ده چې مخکې زموږ زیات دوستان د دې مشکل سره مخامخ شوي. تاسو چې د کورنۍ غړي کوم د کورنۍ غړي چې په مکمله توګه په دې ځای کې لیکئ، که چیرې تاسو هغه ونه لیکئ، مثال بعضې خلک د کورنۍ مشر دی، د هغې لورانې واده شوي دي، هغه د کورنۍ په لیست کې نه لیکي، چې وروسته د امکان زیات شته چې د مشکلاتو سره مخامخ شي. تاسو په دې کې د کورنۍ مکمل غړي، کوم چې واده شوي، کوم چې په کور کې در سره دي، کوم چې بهر کې دي، او کوم چې وفات شوي دي، هغه به په مکمله توګه لیکئ. نو زه اوس راځم په عملي توګه تاسو ته دا فورمه ډکوم چې څنګه کولی شو دا فورمه ډکه کړو. درنو دوستانو، زه غواړم د نمونې په شکل دا فورمه زموږ پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي ته ډکه کړم. نو راځئ زما سره اوسئ، ویډیو تر پایه وګورئ. نو په لومړي سر کې زما نه نوم غواړي، زه په دې ځای کې نوم ورکوم. سره له تخلص سره په دویم بخش کې زما نه د پلار نوم غواړي چې زه د ښاغلي حامد کرزي د پلار نوم ورکوم. په دریم بخش کې د نیکه نوم غواړي چې زه په دې ځای کې د نیکه نوم ورکوم. په دې ځای کې ماته وایي چې د دې جنسیت څه شی دی، یعنې نارینه دی که ښځینه. نو که ښځینه و لاندې به ټیک مارک کړئ، او که چیرې نارینه و تاسو به دا پاسنۍ برخه ټیک مارک کړئ. په دې ځای کې وایي ستاسو د کورنۍ د مشر سره تړاو څه شی دی، یعنې دا د کورنۍ مشر تاسو څه ارتباط ورسره لرئ. په دې ځای کې دلته خو لومړي نفر دپاره تیار لیکل شوي دا چې د کورنۍ مشر دی. او په دې بل بخش کې وفات، ما وخت وویل چې تاسو به د کورنۍ کوم غړي چې وفات شوي هغه به هم په دې ځای کې لیکئ. د هغې معلومات هم چې پکې ولیکل، د هغې لپاره به د وفات خانه ټیک مارک کړئ، بس خلاص. او په دې بل برخه کې وایي بهرنۍ تبع، که چیرې د کوم کورنۍ کوم غړی مو بهرنۍ تابعیت ولري، تاسو د هغې لپاره به ضرور د یوه خانه ټیک مارک کوئ.
او په اخرینی بخش کې که چیرې دا خانه مو ټیک مارک ضرور د شخص لپاره وي و انفرادي فورمه هم ډکوي. کوم چاته چې غواړي تاسو الکترونیکي تذکره واخلئ په دې ځای کې به د هغې لپاره دا خانه ټیک مارک کوئ. که چیرې مو دا خانه ټیک مارک انفرادي فورمه به حتمی ورته ډکوي. نو دې ځای کې به تاسو په مکمله توګه د کورنۍ نور غړي مثال میرمن اولادونه وفات شوي په بهر کې چې څوک دي ټول به په کې لیکئ. نو دا د نمونې په شکل ما دا فورمه د یو نفر تاسو ته ذکر کو یا مې ولیکو. نو تاسو په همدې توګه د کورنۍ غړي مثال په دې پسې میرمن راځي په دې پسې اولادونه راځي ټول به په نمبر سره ورته ولیکئ. نور دې فورمه کې کوم خاص شی نشته. دې ځای کې صرف د کورنۍ د مشر د ګوتې نښه یا امضا ده او د هغې ورځې تاریخ دی. نور د لاندنۍ برخې چې دي دا د الکترونیکي تذکرو په اداره پورې اړه لري. نو دا په ډیره ساده توګه تاسو ولیده چې موږ د الکترونیکي تذکرو لپاره فاميلي فورمه ډکه کړه. اوس نو ځو په عملي توګه د الکترونیکي تذکرو لپاره انفرادي فورمې هم ډکوو. زموږ سره اوسئ، ویدیو مه سکیپ کوئ ترڅو معلومات تاسو ته در ورسیږي. اوس نو ځو په عملي توګه ښاغلي حامد کرزي لپاره څه کوو؟ انفرادي فورمه ډکوو. زه ځم اوس درنو دوستانو انفرادي فورمه وځوم، بیا په اډوب اکروبات ریډر کې وځوم. بله دوستانو دا د انفرادي فورمې بیرونی شکل چې په دې کې موږ خپل معلومات ورکوو. دې ځای کې یوه مهمه خبره چې کړې هغه دا ده وایي کومې برخې چې ستوری لري ډکول یې حتمي دي او په ځیر سره یې ډکې کوئ. په ځیر سره ځکه وایي مثال تاسو خپل نوم ورکوئ، خپل تخلص ورکوئ، نوم په انګلیسي ورکوئ، تخلص په انګلیسي ورکوئ. دې ځای کې باید تاسو ډیر دقیق متوجه اوسئ. ولې؟ د دلیل دا دی چې کله تاسو پاسپورت اخلئ، کله چې تاسو د پوهنتون اسناد، کله د مکتب شهادتنامه دا اسناد اخلئ، کوشش وکړئ په دې کې نوم، تخلص، د پلار نوم په انګلیسي نوم دا ټول یو رقم وي. که چیرې په دې کې فرق ولري تاسو ته به وروسته ډیر مشکلات پیدا کړي چې ډیر په جنجال بشئ. نو تاسو ضرور وګورئ کوم پاسپورت اخیستی وي د پاسپورت سم نوم یو رقم کوي، کوم د پوهنتون ډیپلوم اخیستی وي یا مشاهدتنامه اخیستې په هغې کې خپل انګلیسي، فارسي، نوم، تخلص ټول وګورئ او په ډېر دقت سره دا ځایونه ډک کړئ. نو زه راځم په عملي توګه ښاغلي حامد کرزي ته بیا دا انفرادي فورمه د نمونې په شکل ډکوم تر څو وګورو چې څنګه کولی شو موږ او تاسې د انفرادي فورمه په ډېره دقیق ډول سره ډکه کړو. راځئ په عملي توګه په دې باندې کار کوو. زما نه لومړی نوم غواړي چې زه د ښاغلي حامد کرزي نوم ورکوم. نوم حامد، په دې ځای کې تخلص غواړي، زه تخلص ورکوم کرزی. په دې بل بخش کې زما نه د په انګلیسي نوم غواړي. په دې ځای کې باید تاسو ډېر متوجه اوسئ چې د نامه سپیل ته چې د اسنادو په رقم یعنی کوم چې اسنادو کې تاسو لرئ یا کوم نوم په پاسپورت کې ذکر شوی په هغې رقم یې ورکئ او تخلص هم په همدې شکل. دې ځای کې زموږ نه د پلار نوم غواړي، البته په پښتو باندې، او د پلار تخلص غواړي چې د پلار تخلص هم زه ورکوم. په دې درېیمه برخه شماره کې په درېیمه شماره کې د موږ نه د نیکه نوم غواړي چې زه د ښاغلي حامد کرزي د نیکه نوم ورکوم، او په دې ځای کې تخلص غواړي چې زه تخلص هم ورکوم. بله دوستانو په څلورمه برخه کې زموږ نه د مور نوم غواړي. د مور نوم مو چې هر څه دی په دې ځای کې مو د مور نوم ورکوي او په دې کې شرم مه کوئ چې ستاسو د مور نوم څوک زده کړي. زه د نمونې په شکل یو د مور نوم ورکوم. ما د مور نوم ښاپیرۍ ورکوم. په پنځمه برخه کې تاسو نه غواړئ چې د زیږېدنې ځای تاسو په کوم ځای کې زیږېدلی یاست. لومړی زموږ نه هېواد غواړي چې زه د ښاغلي حامد کرزي لپاره افغانستان ورکوم. ولایت غواړي کندهار ورکوم او ولسوالي غواړي مرکز د کندهار ورکوم. په شپږمه برخه کې د زیږېدنې نیټه غواړي چې دا خانې ورکړي. په هره خانه کې تاسو باید یو نمبر ولیکئ. زه د ښاغلي حامد کرزي د
زیږېدو نیټه دلته لیکم. دې ځای کې زموږ نه میاشت غواړي چې تاسو به په دې ځای کې هغه کومه میاشت کې چې پیدا شوي یئ تاریخ د تولد ته هم لکه وخت چې ما وویل چې ډېر په ځیر سره یې ډکئ، کوم چې ستاسو په پاسپورت کې ستاسو په اسنادو کې ذکر شوی په هغې رقم یې ورکئ چې بیا وروسته خدای ناخواسته د ډېرو مشکلاتو سره به مخامخ شئ. د زیږېدنې ځای مو ورکړو نو په تاریخ د تولد مو ورکړو. اوس په اوومه برخه کې زموږ نه د عسکرۍ خدمت غواړي. تاسو وګورئ چې د دوی ستوری نشته، یعنې دا مهم نه دی، خو هر څومره چې تاسو کولی شئ خپل معلومات مکمل سیستم ته ورسوئ چې ستاسو معلومات په مکمل توګه ډیټابیس ته ورسیږي. د عسکرۍ خدمت مو کړی، که مو کړی وي هو ولیکئ، که مو نه وي کړی نه ولیکئ. په اتمه برخه کې زموږ نه زده کړه وایي تاسو زده کړې کړي، که چیرې تاسو زده کړې کړي وي هو ټیک مارک کړئ، او که چیرې مو نه وو کړي نه ټیک مارک کړئ. که مو چیرې مو هو ټیک مارک کړو تاسو په دې ځای کې خپله د تحصیل درجه ولیکئ چې په کومه اندازه مو تحصیل کړی، ماستر یې دکترا مو اخیستې، لیسانس 14 پاس او 12 پاس. په نهمه برخه کې چې ستوری هم لري ستاسو اصلي استوګنځی، یعنې اصلي تاسو کوم ځای ستاسو پلار نیکه کوم ځای و. زه دلته د ښاغلي حمید کرزي ورته لیکم چې مثال ولایت کندهار ورته لیکم. ناحیه یا ولسوالي یا ناحیه زه مرکز د کندهار ورته لیکم او کلی کرز ورته لیکم. په 10 نمبر برخه کې اوسنی استوګنځی زموږ نه غواړي چې تاسو اوس چیرته اوسیږئ، نو تاسو به اوسني استوګنځي کې کوم هیواد کې چې تاسو اوسیږئ هغه خپل هیواد ورکئ. اول لومړی د موږ نه هیواد غواړي چې کوم هیواد کې اوسیږئ هغه هیواد به تاسو ورکئ. وروسته زموږ نه ولایت غواړي چې اوس تاسو چیرته اوسیږئ. زه ښاغلي حمید کرزي لپاره کابل ولایت ورکوم. ولسوالي مرکز او کلایم وزیر محمد اکبر خان زه ورکوم. په همدې ډول 11مه شماره کې موږ ته وایي چې تاسو خپله د تلیفون شماره په دې ځای کې ولیکئ. نو زه د نمونې په شکل یوه شماره ورکوم. تاسو کولی شئ چې که چیرې تاسو دویمه شماره ولرئ هم په دې ځای کې ورته ولیکئ. او په 12 نمبر کې زموږ نه ایمیل ادرس غواړي. کوم ایمیل ادرس چې تاسو لرئ کولی شئ په دې ځای کې خپل ایمیل ادرس ور اضافه کړئ، که نه لرئ هم کومه خاصه قصه نشته. په 14 نمبر کې چې د ستوري علامه هم لري تاسو به خپل مدني حالات چې یعنې تاسو مجرد تاسو متأهل واده مو کړی که مو تر اوسه واده نه دی کړی خپل حالات به ورته ولیکئ. او یا که چیرې کونډه وئ تاسو به ورته ولیکئ چې زه کونډه یم. بله په 14 نمبر کې موږ ته وایي چې تاسو خپل مورنۍ ژبه ولیکئ. د ښاغلي حمید کرزي مورنۍ ژبه څه ده؟ پښتو ده. زه پښتو ورته لیکم. او په 15 برخه کې یا په 15 نمبر خانه کې څه وایي تاسو د کومو بهرنیو ژبو څخه بلدتیا لرئ چې کومې ژبې مو زده دي هغه ورته لیکئ. ښاغلی حمید کرزي د فرانسوي، اردو او انګلیسي ژبو سره بلدتیا لري چې هغه د دې ما په دې ځای کې ولیکئ. او په 14مه برخه کې وایي تاسو د هیواد د نورو کومو ژبو سره بلدتیا لرئ، نو تاسو به هغه ورته ولیکئ چې د هیواد د کومو ژبو سره بلدتیا لرئ. ښاغلی حمید کرزي د دریس ازبکي به هم ولیکو. که چیرې بلدتیا ورسره ولري نو نورې ژبې د هیواد کې چیرې تاسو زده وي یا تاسو بلدتیا ورسره لرئ تاسو کولی شئ په دې ځای کې ولیکئ. په 18مه برخه کې د وینې ګروپ ستاسو نه غواړي. د وینې ګروپ په دې ځای کې د وینې ګروپونه شته. هر د وینې ګروپ چې تاسو لرئ مثال مثبت او یا منفي او هر ګروپ چې تاسو لرئ تاسو کولی شئ فقط په دې ځای کې ټیک مارک کړئ. په 18مه برخه او 19مه برخه زموږ د کوچیانو ورونو لپاره دي چې دوی په ژمي کې او په اوړي کې چیرته اوسیږي هغوی به ولایت او ولسوالي ورته لیکي، د ژمي د اوسېدو ځای او د اوړي د اوسېدو ځای. په همدې توګه په 20مه برخه کې چې ستوری هم لري زموږ د قومیت غواړي چې د تاسو د کوم قوم یې. تاسو به هر قوم چې تاسو یاست خپل قوم به په دې ځای کې ورته ذکر کړئ. ښاغلی حمید کرزي پښتون دی، ما پښتون ورته ولیکو. دې ځای کې ستاسو نه دین غواړي. هر دین چې تاسو لرئ هغه به تاسو ورته ولیکئ. مذهب په برخه کې تاسو هر مذهب چې دی که سني که شیعي تاسو به خپل مذهب په دې ځای کې ورته ولیکئ. او په 23مه برخه کې د معلولیت ډول که چیرې تاسو خدای نخواسته معلوله وئ
یا مو مکمل وجود معلوموي یا کوم قسمت وجود مو معلوموي تاسو به هغه خانه ورته ټیک مارک او که چیرې تاسو معلومیت ونه لرئ تاسو به نه ورته ټیک مارک کوئ. څلورویشتمه برخه کې زموږ نه دنده وظیفه غواړي. کومه دنده چې تاسو لرئ هغه دنده به تاسو په دې ځای کې ورته ولیکئ. په 15مه برخه کې دویم تابعیت کې چیرې تاسو د کوم بل ملک تابعیت ولرئ تاسو په هو یا بل ورته انتخاب کړئ او په دې ځای کې به د هغه ملک نوم ورته ولیکئ. په 16مه برخه کې کوم چې ستوری هم لري یعنی په زیر سره مهمه ده هغه جنس دی چې تاسو نارینه یې که ښځینه هغه به په دې ځای کې ورته ټیک مارک کړئ. که چیرې ښځینه وي ښځینه به ورته ټیک مارک کړئ او که چیرې نارینه وي نارینه. په 20مه برخه کې تاسو نه د رای ورکولو ځای غواړي چې تاسو رایه چیرته ورکړې ده. نو تاسو کولای شئ چې خپل د رای ورکولو ځای په دې ځای کې ورته ولیکئ. په 28مه برخه کې تاسو نه د کاغذي تذکرې معلومات غواړي چې لومړی ټوک دی چې دا زیاتره وخت په جیم او د هغې کال ورسره لیکل شوی وي په ډېر قسم. بیا وروسته د پاڼې ګڼه چې هلته لوی لیکل شوي د پاڼې ګڼه یا صفحه چې هغه به تاسو په دې کې لیکئ او د ثبت ګڼه چې په همدې پسې پیوسته لیکل شوې ده تاسو به د ثبت ګڼه هم ورته ولیکئ. د صکوکو شمېره یا ستاسو د کاغذي تذکرې هغه عمومي شمېره یادوي هغه به تاسو په دې ځای کې هر څه چې ده هغه به تاسو په دې ځای کې ور ولیکئ. په دې ځای کې ستاسو نه د تذکرې د صدور ځای او صدور نیټه غواړي چې تاسو به لومړی په دې ځای کې کوم ځای کې چې تاسو تذکره اخیستې ولایت به ورکوئ. زه د ښاغلي حامد کرزي کندهار مې ورکوم ولسوالي مرکز ورکوم او په دې ځای کې تاسو نه ورځ غواړي کومه ورځ چې تاسو تذکره اخیستې په دې هره خانه کې باید تاسو یو حرف ولیکئ. زه په دې ځای کې د ښاغلي حامد کرزي د نمونې په شکل یو تاریخ ورکوم چې کېدای شي 4 کاله وروسته د تولد نه یې اخیستی وي. زه په دې ځای کې او میاشت ورکوم چې په کومه میاشت کې اخیستی او په همدې توګه ورځ هم تاسو په دې ځای کې هغه ورځ هم ورته لیکئ. نور په دې فورمه کې کوم خاص شی نه دی پاتې. په دې ځای کې ستاسو نه د ګوتې نښه غواړي چې خپله د ګوتې نښه به پکې ورکړئ او په دې ځای کې به د دې ورځې تاریخ ولیکئ. هغه کوم تاریخ چې تاسو فورمې ډکوئ په دې ځای کې به د هغې ورځ تاریخ ولیکئ او ګوته به ورته کېږدئ او د کورنۍ مشر به خپل تاریخ ولیکي او په دې ځای کې به ګوته کېږدي. بل نو دوستانو په دې ځای کې اړینه خبر دا ده که چیرې ستاسو د کورنۍ کوم غړی تذکره ونه لري یعنې کاغذي تذکره ونه لري هغه به څه کوي د هغې لپاره به یو د اصولي اقارب یا اصولي خپلوانو لکه پلار ورور خور د هغې د تذکرې کاپي به ورسره کېږي او 2 نفره به د هغې تصدیق کوي. که چیرې دا چاته مو چې فورمه ډکه کړې دې سن د 18 کلونه کته وي نو پلار او مور کولی شي چې 2 تصدیق کوونکي شي یو کې به پلار شي او بل کې به مور شي. او که چیرې د 18 کلونه جګ وي مخکې به داسې کېدل چې د دولت یو کارکوونکی یا به وکیل د ګذر و خو اوس دا سیستم تغییر شوی. اوس به 2 نفره چې څوک هغه الکترونیکي تذکرې ولري هغه به په دې ځای کې تصدیق کوي. څه به کوي؟ تصدیق کوونکی به لومړی خپل نوم لیکي بیا به په دې ځای کې تخلص لیکي د پلار نوم به خپل لیکي او د پلار تخلص به لیکي. په دې ځای کې د تذکرې معلومات ورکوي د خپل الکترونیکي تذکرې نمبر به ورکوي او په دې ځای کې د تذکرې د صدور ځای او د صدور نیټه به په دې ځای کې لیکي. په دې ځای کې به دا تصدیق کوونکی د هغه چا لپاره چې دا فورمه ورته ډکه شوې د هغې نوم به لیکي. مثال که چیرې دا وغواړي د ښاغلي حامد کرزي تصدیق وکړي نو دا به دلته لیکي چې زه د ښاغلي حامد کرزي د عبدالاحد د زوی تصدیق کوم. دې ځای کې به خپله ګوته یا ګوته به کېږدي او یا به امضا وکړي. مخکې به دا لاندې خانې د کلي د ملک یا وکیل د ګذر او بیا به د ناحیې لخوا تاییدېدې خو اوس دا نشته. صرف یوازې کوم څوک چې الکترونیکي تذکره لري هغه به دلته خپل معلومات پکې ذکر کوي. نو دا لاندې برخې ټولې د ادارې پورې اړه لري چې دا به خپله اداره ډکوي. درنو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. دا وه د الکترونیکي تذکرو لپاره د فورمو ډکول چې لومړی مو فامیلي او ورپسې مو انفرادي فورمه ډکه کړه. نو که چیرې بیا هم تاسو په دې برخه کې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ د دې ویډیو د کومنټ په برخه کې خپل سوالونه وپوښتئ. نو دوستانو هیله لرم چې ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د داسو نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د زنګ بټن هم ورسره کېکاږئ ترڅو د نوي ویډیو په اپلود سره سم تاسو ته خبرتیا درشي. تر بلې ویډیو د خدای په امان.